شرم څه شی دی؟ یو څوک ولې شرمیږي؟ ولې ځینې خلک کله کله او ځینې نور دوامدار او هر اجتماعي حالت کې د شرم او خجالت احساس کوي؟ دا تکلیف انسان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟ څنګه کولی شو د مسلکي متخصصینو په نشتون کې په خپله ځان سره مرسته وکړو؟ سلامونه. دا چې زموږ افغاني ټولنه کې د شرم احساس زیات دی، ډیر خلک ورڅخه په تکلیف دي او دا احساس د انسان ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ کوي. نو کوشش مو کړی دی د تجربوي ارواپوهنې له څېړنو څخه د پورتنیو پوښتنو لنډ او ګټور ځوابونه تاسې سره شریک کړو. ویډیو د اړونده خلکو لپاره ډیره مهمه ده، نو لطفاً تر پایه یې وګورئ. البته دلته زموږ هدف د شرم زورور او دوامدار احساس دی، کوم چې یو جدي تکلیف ګڼل کیږي. د شرم کولو موقتی او کوچنۍ پیښې طبیعي دي او د هغو شتون نه یوازې زیان نه لري، بلکې په ټولنه کې د حیا په عنوان په ښه سترګه هم ورته کتل کیږي. شرمېدل یا خجالت څه شی دی؟ شرم داسې یو احساس دی چې لرونکی کس یې ځان کم ارزښته یا بد احساسوي، یا دا چې د نورو خلکو له نظر، خبرو او ارزونو څخه ویریږي. البته شرم د ګناه یا ملامتۍ احساس سره فرق لري. د ځان ملامتۍ احساس کې کس ځان د یوې بدې کړنې یا خطا له کبله بد احساسوي، ځان ملامته کوي. خو د شرم احساس مخامخ د انسان ذات په نښه کوي او احساسوي چې ګواکې دی ذاتاً تر نورو کم او ناقص دی. شرم معمولاً انسان کې د ځان د پټولو، ځان پناه کولو یا ځان ورکولو تلوسه پیدا کوي. ولې انسان کې شرم پیدا کیږي؟ مهم لاملونه: لومړی، د واړه ماشومتوب خرابې اړیکې او تجربې. که چیرته ماشوم مسلسل رټل شوی وي، مقابل کې یې بې پروایۍ سره چلند شوی وي، او یا تل د نورو په اصطلاح خو ماشومانو سره مقایسه کولو کې ورته سپک نظر شوی وي، نو هغه کې داسې احساس راټوکېږي چې وایي زه د نورو په څیر ښه او تکړه نه یم. او همدا دوامدار فکر په راتلونکي کې انسان ته د شرم او خجالت احساس پیدا کوي. دوهم، ټولنیز او کلتوري معیارونه. کومې ټولنې چې د عزت او بدنامۍ ډیر کلک او بېرحمه چوکاټونه لري، هلته شرم ډیر راڅرګندېږي. ولې چې ټولنه کې اوسېدلو لپاره انسان د نورو اوسیدونکو د نظریاتو، خصوصاً د هغوی لخوا منل کېدلو او تاییدېدلو سره ډیر تړلی او یا وابسته وي. دریم، جبر او زور زیاتی. ماشومتوب کې جسمی یا رواني ځورونه، د خلکو لخوا ریشخند کېدل او احترام نه کېدل د ټول عمر لپاره د ژور شرم اثر پرېږدي. څلورم، شخصي ځانګړتیاوې. که د یو چا شخصیت کې کاملګرایي، پرفیکشنیزم، پر ځان ژور انتقادونه کول، ځان ته کم ارزښت ورکول او دوامدار تشویش موجود وي،
نو دا هم په دایمي شرم باندې د انسان اخته کېدلو چانس زیاتوي. د شرم او خجالت علامې څه ډول دي؟ احساسي علامې: د رسوا کېدلو، د ډار، یو زورور احساس شتون. تر نورو د کموالي احساس، داخلي رټونکی او بې ارزښته کوونکی اتومات قضاوت. فکري علامې: منفي فکرونه لکه زه کم یا ناقص یم، خلک ما ټیټ ګڼي او ردوي مې، او د خپلو خطاو ډیر زیات غټول. چلندیزې علامې: خلکو څخه پټېدل، خلکو سره خبرې نه کول، ډیر ځلې بخښنه غوښتل، د خپلو په اصطلاح کمبودیو پټول. فزیالوژیکي علامې: د زړه د حرکت چټکوالی، د مخ سور کېدل، خوله کېدل، د بدن سړښت او شخوالی. که شرم لنډمهاله وي نو یادې علامې هم همداسې لنډمهاله وي، خو که چیرته څوک د شرم دایمي احساس لري نو دا بدني نښې به هم همیشنی وي چې د انسان روغتیا ته غټ زیانونه رسولی شي. ولې د شرم څخه ځان خلاصول مهم دي؟ د شرم ځنډنی احساس ډپریشن پیدا کوي، انسان له خلکو جلا او یوازې کوي، عزت نفس کمزوری کوي، او همدارنګه د ژوند، کورنیو او اجتماعي روابطو پر کیفیت ډیره منفي اغیزه کوي. هغه خلکو سره د مرستې او همکارۍ غوښتلو برخه کې خنډ جوړوي. هغه خطاو څخه د زده کړو او مهارتونو حاصلولو مخه بندوي، او د ملګرو پیدا کول سخت او حتی ناممکنوي. د شرم څخه خلاصون لپاره ډېرې لارې او طریقې شته دی، او غټ شمیر خلک د ارواپوهنې علم د متخصصینو په مرسته له دې ستونزې څخه خلاص شوي دي. په دې برخه کې دوه ارواپوهنیزې کړنلارې ډېرې مشهورې او اغیزناکې دي، چې یوه یې CBT او بله یې CFT نومیږي، او ډېر عالي نتایج یې ورکړي دي. دې دوه طریقو په باب مفصلې ویډیوګانې را روانې دي چې راتلونکي کې به ستاسې حضور ته وړاندې شي. خو اوس د یادو شوو ارواپوهنیزو کړنلارو او د یادې برخې د متخصصینو هغه توصیه شوې طریقې در سره شریکوم چې کولی شي تاسې سره مرسته وکړي کله چې تاسې په خپله د ځان سره اصلاحي کار کوئ، او تر ډیره حده کولی شي د دې طریقې په مرسته ځان له دغه ژوند سختونکي احساس یعنی شرم او خجالت څخه خلاص کړئ. وړاندې تاسې سره د 10 ګامونو یوه اغیزناکه طریقه شریکیږي. هغه هره ورځ یا یو ورځ وروسته ترسره کړئ. لومړی، شرم ته نوم ورکړئ او د هغه پر شتون باندې اقرار وکړئ. کله چې تاسې کې د شرم زورور احساس پیدا کیږي، تم شئ او ورو ځان سره ووایست چې دغه اوس چې په ما کې څه تیریږي دا د شرم احساس دی. اوس زه د شرم احساس کوم. په دې اقرار کولو سره شرم په اتومات ډول راکمیږي او د هغه عکس العملونه هم کمزوري کیږي. دوهم، پرته له قضاوته د ځان څارنه وکړئ. یوې څخه تر 3 دقیقو لپاره خپلې تنې ته پاملرنه وکړئ، البته په هغه وخت کې کله چې تاسې د شرم احساس کوئ. تاسې دغه توجه راغونډه کړئ خپل وجود ته او ځان ته پاملرنه وکړئ. وګورئ چې کوم ځای کې فشار احساسوئ، یعنی خپل بدن وڅارئ، وګورئ چې کوم ځای کې فشار دی، او
توجه وکړئ چې ستاسې تنفس حاضر وخت کې څه ډول دی. لنډ دی، عادي تنفس دی، سالم تنفس دی او که ساه مو بنده کیږي. البته دغه شي نه صرف وڅارئ، صرف وګورئ چې ستاسې تنه کې څه تیریږي او دې حالت سره هیڅ زور او مقاومت مه کوئ. تاسې صرف د ځان څارنه ترسره کړئ په هر هغه وخت کې چې تاسې د شرم احساس کوئ. دریم، کارونه او عملونه مو له خپل ذات یعنی خپل زه څخه بیل او جلا کړئ. که چیرته د کومې خطا تیروتنې له کبله شرم احساسوئ، ووایاست ما پلانۍ خطا وکړه، ما دغه غلطي وکړه. خو داسې مه وایاست چې زه یو بد انسان یم. دا کار ستاسې ذات او ستاسې غلطۍ جلا کوي او تاسې پوهیږئ چې تاسې غلطۍ کوئ، خو ستاسې ذات غلط نه دی. څلورم، فکري آزموینه. که ستاسې ذهن ته داسې فکرونه راځي لکه دا چې زه یو بد انسان یم، نو قلم او کتابچه راواخلئ او 3 هغه واقعیتونه ولیکئ کوم چې ستاسې د دې فکر رښتیاوالی څرګندوي. په کم علت یا په کمو عواملو ستاسې دغه فکر صحیح دی. دې لپاره به 3 ځوابونه ورکړئ، هر هغه څه چې مو ذهن ته راځي او سم درته ښکاري. او تر هغې وروسته سمدستي 3 نور داسې واقعیتونه ولیکئ کوم چې ستاسې د فکر د همدغه فکر چې اوس ستاسو ذهن ته راغلی د همدغه فکر ناسموالی ثابتوي. 3 داسې واقعیتونه ولیکئ چې په هغو کې ثابته شي چې تاسې چې اوس لحظه کې کوم فکر کوئ دا غلط دی. معمولا داسې وي چې دوهم ډول واقعیتونه د لومړیو په نسبت قوي وي او تر یو څه وخت تمرین کولو وروسته ستاسې ذهنیت مثبت خواته په خپله بدلیږي. 5، ځان سره د همدردۍ پراکتیک کول. داسې فرض کړئ چې که چیرته ستاسې یو ډیر خوږ ملګری یا تاسې ته ګران ستاسې کشری ورور همدغه ستاسې په څیر ستونزه ولري، همدغه ستاسې په څیر حالاتو کې د شرم احساس کوي یا همدغه حالت ورباندې راشي کوم چې په تاسې راغلی او نتیجه کې تاسې ډیر زیات شرمیږئ، نو که تاسې د یو دریمګړي په حیث یاست، نو تاسې به هغه ته څه مشوره ورکوئ؟ تاسې به هغه ته څه ډول ډاډ ورکوئ؟ هغه سره به څنګه خپل همدردي ښکاره کوئ؟ نو اول دا پیښه او اړوند کس تصور کړئ، بیا فکر وکړئ چې هغه سره همدغه شیان پیښیږي چې تاسې سره روان دي. تاسې هغه سره په کومو الفاظو همدردي کوئ؟ نو تر دې وروسته همدغسې همدردي ذهناً له خپله ځانه سره وکړئ. هر هغه څه چې تاسو هغه بل کس ته ممکن ویلی وی همغه څه ځان ته ووایست. کله چې تاسې د یو دوهم کس له نظر څخه یا سترګو څخه دغه خپل شرم او خجالت ته ګورئ او اړوندو حالاتو ته ګورئ، نو په اتومات ډول ستاسو فکر تغییر کوي او کله چې تاسې د همغې زاویې نه ځان ته ډاډ او اطمینان ورکوئ، نو هغه په تاسې باندې ډیر عالی اثر کوي. 6، واړه عملی ګامونه. که شرم تاسې مجبوروي له خلکو وتښتئ، نو قلم او کاغذ راواخلئ او ځان لپاره د هغو کړنو یو وړوکی لیست جوړ کړئ کوم څخه چې تاسې ډاریږئ، لکه یو لاروي باندې سلام اچول، یو خپلوان ته زنګ وهل او د هغه پوښتنه کول، یو دکاندار نه د یو شي د نرخ پوښتنه کول، د یو څه په هکله د خپل یو همکار نظر غوښتل او داسې ډیر نور واړه واړه شیان. کله چې مو دا لیست جوړ کړ، نو بیا هر ورځ کم تر کم یو همغسې عمل وکړئ د کوم څخه چې تر اوسه پورې تاسې تښتېدئ. حتی که یو اندازه درته سخت هم ښکاري، خو بیا هم دغه کار وکړئ، البته د ډیرو وړو او عادي کارونو نه یې شروع کړئ.
د دې ګټه به دا وي چې ویره به مو ورو ورو کمه او پر ځان اعتبار به مو زیات شي. 7. تنې سره کار کول. فزیکی تمرینونه لکه د 4 تنفس تر سره کول. د 4 تنفس معنا دا ده چې تاسې 4 ثانیې ساه واخلئ او بیرته په 4 نورو ثانیو کې هوا بیرته له سږو څخه بهر کړئ. دا ډول تنفس د 2 یا 3 دقیقو لپاره تکرار کړئ. او بل داسې وکړئ چې سیده ودرېږئ، سینه مو خلاصه ونیسئ او په همدې ډول د 2 دقیقو لپاره درېدلي پاتې شئ. یاد شوی تنفس او خلاصه سینه، سیده درېدل تاسې سره مرسته کوي چې د تنې فشار مو کم او وضعیت مو مثبت خواته تغییر وکړي. 8. د شرم لپاره د کتابچې جوړول او ورځ کې یو ځل هلته لیکل کول. په لنډ ډول هغه پیښه ولیکئ کومه کې چې مو نن ورځ د شرم احساس کړی دی، او بیا ترڅنګ په ترتیب سره د پیښې د کیفیت تر لیکلو وروسته ولیکئ چې د دغه پیښې حالت کې ستاسې ذهن ته څه راغلل، نتیجه کې تاسې د څه شي کولو ته مجبور شوئ، یعنی څه مو وکړل. د دې شیانو تر یادداشت کولو وروسته په هماغه وخت کې ستاسې ذهن کې د در پیدا شوي فکر پر ځای یو بل نسبتاً معقول بدیل فکر ولیکئ. مثلا یو چا تاسې ته وکتل او تاسې ذهن ته راغلل چې دی پر ما ریشخند وهي، نو اوس دلته ولیکئ د دې دی پر ما ریشخند وهي پر ځای ولیکئ چې زه نشم پوهېدی چې دی پر ما ریشخند وهي، دا زما اټکل دی، کیدی شي هغه زما زړه کې زما ستاینه کړې وي، ما ته په مینه او محبت راکتلي وي او دغسې شیان چې امکانات یې حتما شته دی. نو د دغسې لیکلو سره دا کار داسې کیږي چې دا کار ماغزه مجبوروي چې غور وکړي او په اتومات ډول د پیښو له منفي تفسیر کولو څخه لاس واخلي. 9. د ملګري همکاري. که یو څوک ډاډ درکړي نو ستاسې د شرم احساس کمزوری کیږي. د شرمېدلو اړوند خپله یوه ستونزه داسې یو چا سره چې اعتماد پرې لرئ شریکه کړئ، د هغه نظر واخلئ او د هغه غبرګون ته پاملرنه وکړئ. دا هم ډیر ښه اثر کوي. 10. مسلکی سایکوتراپیست ته مراجعه وکړئ. که چیرته شرم بیا هم تاسې ته جدي ستونزې لکه ډپریشن، خدای مکړه د ځان وژنې فکر او تر اندازې زیات یوازیتوب پیښوي، نو بهتره ده چې یو مسلکی سایکوتراپیست ته ورشئ او ورڅخه مرسته وغواړئ. دې برخه کې درملنې لپاره د اروا درملنې اړوند د CBT، CFT او DBT متخصصین اغیزناکه مرسته کولی شي. که د پورتنیو 10 ګامونو د څرنګوالي او یا هم د دې ویډیو د موضوع په باب پوښتنې لرئ نو د تبصرو په برخه کې مطرح کړئ. تاسې ته به خامخا ځواب درکړل شي. روغ اوسئ.